ظهیر نجم صاحب ته خواستې چې راشي او دې محفل کې خوندور کلام موږ سره د ترنم په صورت کې شریک کړي، لاول د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي او بیا په ترنم کې کلام ووایي. ستاسو په درون استقبال ظهیر نجم صاحب. باران والی یو مزل مم کړی دی او بېګا رښتیا خبره چې څه ملګرو خو لږ لږ خوب وکړو خو ما بیخي نه دی کړی. نو د مره الرجي مم ده او یخ شوي م یو زما د وجود کې داسې ډېر سشتم نه غوښه مخه، نو مطلب زما ګله به لږه متاثره وي خو مره یم. خو د ملګرو خواهش دی او د جلبل صاحب اډر دی، نو مطلب دا چې کوشش به وکړو. خو یو څو شعرونه به د حالاتو په دغه ویمه او یو څو به بیا داسې د مازدیګري غوندې ماحول کې ووایو که چې راورېږي دلته اور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو، چې راورېږي دلته اور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو. دلته کې ویره د انسان اډو خندلی نشي، دلته د کلي ماشومان لوبې کولی نشي، دلته کې ژوند بني آدم تېرولی نشي، دلته ډېره شو دم خور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو. ما خو دشمن مدام وهلی دی شړلی مې دی، دا ښکلی کور د پښتنو تنه ساتلی مې دی، ګواهي کړې د وختونو تختولی مې دی، خو چې دشمن شو راته رور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو. دلته کمرما او کیما خو هم دلته به یم، وطن ګټم که سر بیلما خو هم دلته به یم، غلبه د دې کوره شړما خو هم دلته به یم، دا خو به شي راته پیغور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو. زه به ځوانان را پاڅومه زما ظهیر نجمه، ورته خالد به یادومه زما ظهیر نجمه، دشمن به بیرته تختومه زما ظهیر نجمه، دا خپله خاوره مو د مور کډې به چرته وړو، چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو.